د مراکش خواته په سمندر کې لو شوی دغه کشتۍ کې 200 کلن ولی محمد هم وو چې بې درکه دی. د ولی محمد ورور ته د سیمې خلک خواخوږی لا راټول شوی دی. هغه وایي هیڅ نه دی خبر چې ورور به په کوم حال او چرته وي. د کشتۍ لو کېدو خبر به حاله کړي خو دغه د غم او درد لهجې یوازې په خپل زړه تیروي او هڅه کوي چې د کورنۍ د نورو غړو دغه خبر پټ وساتي. کشتۍ دا چې 85 کسانو متعلق خبرونه هم راغله، ډیډ باډي هم راغله چې کومې د پاکستان وې کم زخمیان وو، نو په هغو کې مې 2 څه ریزلټ رانغی. کومه د 2 جنوري خبره وه، نو په دا ورځ د ورځې 11 بجې وې، دلته هلته 6 بجې وې چې هغه یو وایس شته چې زه په کشتۍ کې کېناستم او دا واقع و. پاکستان کې وخت په وخت د انساني قاچاقونکو لخوا ځوانان په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لیږل شي. د قانون پوهانو تر مخه په پاکستان کې د انساني قاچاق کوونکي په ضد قانون کې سزاګانې موجود دي چې پکې 15 کاله بند او 10 لکه روپۍ جرمانه هم شامل دي. خو له بده مرغه دغه قانون عملي کېدل نشي ځکه چې د خراب معاشي صورتحال او د ایجنټانو لخوا د ظلمي کول غلطه ذهنسازي هغه لاملونه دي چې یو شمېر ځوانان په غیر قانوني لارو یورپي هیوادونو ته په تګ مجبوره کوي او په لاره دوی د انساني قاچاقونکو لخوا بیا د جسماني او جنسي تشدد ترڅنګ د یو شمېر بدو ستونزو سره ښکار شي. کم ایجنټان چې په دې کې گیر شي کنه هغې باندې کلم دا درخواست نه وي چې دا کم کس دی بوزي سمګل کوي دې په کلم درخواست نه ورکوي ځکه چې هغه خو په خپل رضا باندې رواني کنسنشول یو ډیل وي دا نو که هغې په درخواست ورکي نو بیا خو صحیح ده دې نشي خلاصېدی عدالت نه. خو مسله دا وي چې کم کس سمګل کېږي هغه هم د خلاف بیان نه ورکوي او دې خپل هم وایي چې ما دا کار نه دی کړی نو هغې کې عدالت هم بیا مجبوره شي چې د هغه خلاف څه ثبوت نه میلاویږي نه څه اورل ثبوت وي نه څه ډاکومنټري ثبوت وي نو هغه بری شي. بل لور ته په پاکستان کې د وفاقي څېړنو ادارې FIA ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې هم پیل کړې دي او 13 ورځې یې ابټاباد کې په انساني قاچاق کې ککړ ملزم نیولې دی. خو لطیفه پریدی وایي که چېرې چارواکي د دوی لپاره زمینه برابر کړي نو دوی به خپله د خپل ورور لټون پیل کړي. چې پلار خو اوس ادو نشته که نه نو دا همت وې موږ په ځان کې راولو و د بچو پرورش وی الله یې کوي مونږ یې کوو ځکه چې څوک یې کوي مونږ دا یو که په هسپتال کې چې تا داسې ډیډ باډي وي او هغې پهچان دو نشي کولی و مونږ لپاره څه طریقه ذریعه جوړیږي ورواستای شي نو مونږ خپل کسان بیا چې کولی شو پېژندګلي یې کولی شو چې او دا مونږ کسان دي. دا لومړی ځل نه دی چې په داسې کومه پیښه کې په دومره لویه شمېره پاکستاني وګړي بې درکه او یا مړه شوي دي. د یادې پیښې وروسته د پاکستاني صدر آصف علي زرداري په پیښه د خفګان څرګندولو سره ویلي د انساني قاچاق په دې غیر قانوني کړنو کې ککړ سمګلرانو په ضد به سخته کاروایي کولی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.